دا مسله علماء ذکر کړی دی سړی د بطور مثال هغه خپل روزه قصدن ماته کړه خوراک یو کې څخه کوي د روزه قضیه پېشته کنه کفاره پېشته کنيشته قصدن روزه ماته کړه ګوره په خوراک قصدن روزه ماته کړه بس کار مخکې موږ دا ویلې چې سړی د وخت د روزه قضیه لري چې په دې کې د علماء ولې اختلاف دی قول راځي په دې ټولو کې دا چې سړی د وخت په تور مثال روزه کې قصدن جما وکړه یې روزه قضیه پېشته کفاره به واجب ده وګوره صرف جما کې هم بستری دلیل په حدیث ابو داود دی ابن خزیمه د دارقطنی او بهقی ټول ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي جما کول کړه اقدم یوما قزیرا او ورځ یې په او بل ویل کړي امر الذي پیغمبر کو امر هغه چاله چې هغه جما ته کړو په رمضان کې ان یصوم چې روزه دی ونیسي ورځ دی په باندې یوما ابن ابي شيبه دا ذکر کړی د بدویم جل کې البانی رحمه الله په رواه غل کې ذکر کړی د سعید بن مسیب چې وسړی پیغمبر دراغه ورته ویل چې رسول الله ویما روزه ما ته کړو رمضان پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته صدقه ورکړه الله نه بخنه وغواړه ایو ورځ دې په ځای باندې روزه ورس سعید بن مسیب هم دغه روایت ذکر کړی البانی هم دغه روایت ذکر کړی رحمه الله اوس مسله بل دا چې جمع نه کړي خوراک کړي څخه کړي قصدن روزه د یاد وا چې روزه اوس بس چلتي نو البانی رحمه الله فرمایي چې قضا په نشتري او دا نقل دی ابن حزم نقل کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل کړی دی او دا مسند امام بخاری رحمۃ اللہ علیه او به په تمام المنه کې وګت بحث ذکر کړی دی چې سابق شبانه چې کومه خبره ذکر کړي لقضاء رمضان من افطر عامدا چې روزه ما تکړه قصدن اي داغه لپاره قضا شته او کنيشته نو به ویل دي والظاهر الثاني نشته دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مسلک دی دې وجه چې قصدن یو سړی به توري مثال بغیر د عذر نه روزه ماته کوم قضیه نشته د منظم نشته او نه تشریکيږي او دا د صحابه کرامو کې د علي بن ابي طالب او د عمر بن الخطاب ابو بکر صدیق عبد الله بن مسعود ابو هريره په ټولو مسلک دی ابن حزم په محلا شفقن کې دا خبره ذکر کړي الباني رحمه الله به دې ویل دي چې کله یو سړی جما وکړه او په دې وخت کې دا د هغه قضیه کوي نو دا من تمام کفارته د هغه کفاره تکمیل لري بل سړی په دې باندې نشي قیاس کولای چې اگر او خړلې د قشان وېس او ما څخه کې ما تکړه په خوراک باندې ما تکړه علي بن ابي طالب دا ویلي ومن افطر يوم چې ما تکړه ورځ ورځ رمضان نه قصدن قضیه پینشته ټول زمانه چې ونیسي عبد الله بن مسعود هم دا ویلي من افطر يوم چې ما تکړه ورځ رمضان نه بغیر د رخصت نه کټول زمانه روزه ونیسي دې په زمانه قایمیږي ابو هريره څخه دا ویلي امام بخاری رحمه الله تاریخ هم دا روایت ذکر کړی دی ابو داود ذکر کړی ترمذی ذکر کړی ټول ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من افطر يوم چې ما تکړه ورځ د رمضان نه بغیر د رخصت نه بغیر د مرز نه ټول زمانه کې ودرېږي دغه په ځای باندې قایمیږي نه اگر که بعض علماء په دې باندې سندل کلام کړی چې راوي فکر هغه مجهول ابن حزم په محلات سلورم جل کې ابن حجر اسقلاني فتح الباري سلورم جل کې ابن عثيمين وجد هذا ودا د عمل دوه کو چې دا وزيدي رمضان خزيرن شي په بل ټیم کې چې هغه ټیم نه دی او کوم عمل چې سړی وږي په هغه د شي کې چې انت هغه ټیم نه د بدعت ته دار دی درګه به قضا واجب د پاغه چې هغه قصدن کې کړي دغه مخکې موږ یو حدیث کې ویل یو کې دلی یو کولی قضا دې راوړل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی نو الغرض خوراک دیو کې څکاک دیو کې البانی رحمه الله فرمای ابن حزم فرمای ابن تیمیه رحمه الله فرمای روزه نسی کې ابن عثیمین دی قضایي نشتا قضایي چې دا فقط او فقط په هغه ټیم کې چې د جما وکړه ځکه دا قضا راوړل دا د هغه کفاره تکمیل دي اوس کفاره لراش محدثین دا خبره ذکر کوي چې اصل په کفاره د روزه کې دا هغه وګت حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کې ناس یو سړی ورته غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم برباد شو ولی وي خپل بي سلام جواب په روزه دار پیغمبر ورته څه پلري چې آزاد کې وینا ودا ته عمل طاقت لري چې په مشته روزه ونه شي وینا وشوته مشکلان له روډه ورکول شي وینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت په دې وخت کې ودا شو په شی غونډه راډا پرشو د کجورنا مقتل پیغمبر اسلام له سائل شو ویل زه ودا وال خیرات کوي ویل یا رسول الله په دې چې چا باندې هغه زمانه ډیر فقيري قسم په الله په دې مدینه منوره کې زمانه ډیر فقیر نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم وخاند حتی تر دې پر چې مخنه مبارک ښکار شو خو به خپل اهل لدا ورکا دا حدیث امام بخاری ذکر کړی دی په اول جلد کې
نو په حدیث کې مولانا صاحب څو فائدې ځان سره وصیت ساته. اول چې کفاره به واجب په هغه چا باندې چې هغه جما وکړه په رمضان کې قصدان، او په دې کې خو دې هیڅ اختلاف نشته. دویم دا معنا چې یو سړی هغه خوراک وکړي، یو سړی د اسکا کې وکړي، اې د قیاس موږ په هغه جما کوون کې په هغه مستری شي کړي، په هغه کول شو کنه شو کولای کفاره په هغه واجب ده کنه دا واجب راځي قول دا چې کفاره پې نشته. ولې کفاره عبادت ته، عبادت کې مولانا صاحب توقیف درش په ودرې کې پیغمبر دا جما ولا مبارک ویلي د بارک ویلي. دیم رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې لپاره راغلی چې د دین تشریح کړي تبین للناس. د دې جما نه په دې خو په نور شنه کې سره ذکر کړی ده. دریم یو جما دا یو خوراک او ساګه دا جما چې ډیره قوی ده په نسبت سره د خوراک او ساګ لا پاره کې پسند هغه مسلې قوی راځي په نسبت سره دی لا مې دغه حکم جوړه ده چې دلته هم کفاره لازم کول تم لازم کو دلته قضا لازم کول تم لازم کو به فرق شي. او کوم انسانان چې هغه د خوراک او ساګ قیاس کې په دې جما باندې لکه احناف او مالکین نو محدثین لکه چې دا قیاس دی غیر صحیح. ابن قدامه په مغنی کې ویلي دي چې وسړی خوراک وکي او ساګو کې به دې قیاس په جما باندې کې دا خبر غلطه ده. دې قیاس په باندې قیاس مال فارق دی. او دغه شان سعید فتح الملهم دا خبره کړې ده. اصل کې رد کې به ابن حمام باندې او دغه شان امام کاشانی باندې هغه دوړو چې کړي دي کوم انسان چې خوراک وکي او کوم انسان چې څکا کوي دې قیاس په جما باندې کړي دي وی ویلي دبه وګدا خبره ذکر کړی دا چې فساد دروځي په جما باندې خاص دی نه په بل شي باندې او دغه قیاس په دې باندې دا غیر شي. ظاهر دا معنی چې کفاره په هغه ظهار کې ده، کفاره به تور مثال په جما کې ده. اکل او شرب خوراک او ساي شاوې په دې کې دا کېدل نشي. شاید مرعات پر شپږم جمله وګد بحث ذکر کړی او کوم دلیل چې مولانا صاحب ابن حمام شپ ذکر کړی او صاحب کفایه په دویم جلد کې محدثین په باندې کلام کې چې هغه ټول ضعیف هغه استدلال په روایت باندې کړی دی وی چې په رمضان کې روزه ماته کړه علیه ما المظاهر چې کوم چې په مظاهر باندې لازم ده په دم لازم نه. نه امام زرعی نشو راي کې لیکي په دویم جلد کې دا حدیث دی چې په کتابونو د حدیث کې موجود شوی دی. دویم استدلال کې در قطنی پر روایت باندې د ابو هريره سره وی شلی خوراک پر رمضان کې وګي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته امر کوي چې چټه ذات کا محدثین لګي دغه پر روایت کې یو راوی دی ابو معشر په نامه واغ ضعیف دی نسب الروایت دویم جلد 350 نمبر صفحه. بل مسله نو نتیجه دار وتلا چې دا کفاره فقط او فقط هغه په جما کې ده نه په خوراک کې ده نه په څښاک کې او دا قول راجح دی ځکه عبادت دي عبادت کې قیاسونه کوي نه. بل مسله دا چې د شری جمال د خپل خې سره وکړه وځ دا کفاره په دې شری په خطر لکه په خزم رااله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث نشته ته معلومه کینو ظاهر دا پرې شری ده. ته کله باندې کې به دوه خبرې نه کچیر ته پاغي باندې زور شي او په زور باندې وسره جما شي ونه هیڅ شي به نشته خو لیکن کچیر ته هغه قصدن دا سره دې در کړو چې دې سره جما وکي نو په دې کې د علماء اختلاف دي. د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ مسلک امام احمد بن حنبل مسلک هغه دا چې په دې وخت کې به امدا کفاره بسړي باندې واجب ده نه په خزبات ولی زکه دا غیر لپاره څو وجې دي. یو حدیث کې دا راغلی چې دا خیرات کا عن نفسک بازارم دا وجې کړل بخاری کې راغلی دی چې دا طعام ورک عنک دار قطنی کې دا روایت راغلی دی نو دا عنک نفسک دا افراد دلالت په دې خبره باندې کوي چې کفاره په باندې واجب ده نه په خزبات. دویمه مسله ده چې دلته ری حدیث کې راغلی چې ایت مندکیره و دا دلیل څټ مندکی وحل تستتی دا خطاب خاص دی. او دریم پیغمبر علیه الصلاه والسلام چوپ پاتې شو د کله مبارک څه ونه ویلي سره دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خندیر راغلی چې دین تشریع کی نو سره بروجنه شي دي داشي نشته. څلورم د سړي د شویل چې ما خپل اهل رسیدل کړي دي نو دلته سوال د حکم نه کړي دي او د حکم د غینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې کفاره سره کوم دته باندې نه او بس. بعض علماء دا خبره ذکر کړې ده لکه څنګه چې په سړي باندې کفاره ده په دې خزه باندې کفاره ده خو په دې طریقه باندې کدا خزه به تور مثال په خپل د سړي ځان لدیره مجبور کړو چې جما وسره وکي زور پېنه وشوي. یې دوی استدلال شری و قرآن او سنت کتاب شو ګره د خطابات عام دي سړول دي خو چې بګرا غلي اقیم الصلاه واتوا الزکات نو د خسړي ذکر شي او صلی کما رایتم من وصلی د خسړي ذکر شي. به کله چې دا حکم پیغمبر د سړي لپاره بیان کې د رخصه مبارک امراغه ځکه دواړه په دې کې شریک دي
دوړ نه بیزتی دروځي شوی دا دوړ امر په دې غسل باندې کې دي شي نو یو سړي باندې چې فیصله وشو هغه بل په خپل معلومیږي دا کافي ده اره مسله به څه ذکر کوي او دویم کته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کسینه چې پاتې شو باغې باندې شي دا کړی دي نو محدثین دا خبره ذکر کوي چې کې دې شي د زنانه د لپاره قدرت نو په دې خبره باندې چې هغه دا کار وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اصل خبره نه کولې هغه خبره وکړي دي چې هغه به خلکو عمل کړه واستې شوی صاحب المرعات شپږم جل کې اوږد بحث د ذکر کړي او حافظ ابن حجر هم دا خبره ذکر کړي بانها لا قدرت لها على شيء ابن حجر سے فرمایي چې هیڅ باندې دې قدرت نه لري ځکه چې پاتې شو او دا قول احوط دی ایدی وجنا ابن باز رحمه الله فرمایي چې دا خزي باندې کفاره شته خو کبه دې شرط هغه په خپل طبيعت شریعه ویل چې ما سره جما وکا زور پینې وی راغلي او که چیرته عاجز و درو شونه نبی بشي شپته مسکینان له ډوډۍ ورکی فتاوی رمضان د دویم جلد شپږ سو لس نمبر صفحه کې لیکل بل مسله یاد ساته چې اوس یو کفاره واجبېږي دا غچانه چې هغه په دې ورځ کې بار بار جما وکړه او کنه دا جما لپاره ځان محدثین لیکي چې کله جما د سنینه په دې ورځ کې بار بار تکرار شوم یو کفاره واجب د ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرق نه دی اصل له ونه چې جماګانې دي کړې او بل دروځه خو چې دا ماته شو خو په یو باندې ماته شو په سلو ماته شو ماته خوشو خبره په دې ماته کړه یو کرته دوه یا درې سره به یو شي ایدو وجنه چې کوم سره ورس په دوه ورځو کې په درې ورځو کې جمع وکړه نو په دغه باندې کفاره به ال ورځي جدا ځکه د ار ورځ عبادت مستقل پاغي تیرې کړي نو تیرې لپاره بس پوره کفاره باندې شو کفاره په دې باندې ذکر کیږي نو ال غرض کې په ورځ باندې متعدد کرت د جماعت د صادر شونه یو کفاره په لازم نه زیات فتاوی رمضان دی احناف علماء دا و چې کله جماعت تکراریږي او کفاره ورکړي نو یو کفاره به ورکړي خو چې یو کرته کفاره ورکړي به د اولی روزي لپاره کفاره ځان کرته ځان لره پنځم مثال یو سره به تور مثال هغه په رمضان کې قزن جما وکړي نو دا به څه چې یو خبر وجه توبه وباسي دویم کفاره به ورکړي دریم قضا خو په هغه ټیم کې چې کله دا سره راغی وی په اسلامي نظام لږ بس محبت کړي کېمانه والا کبل فرض وتقدير هغه کېمانه نو بار بار د کار لدم لا تړلې ونه به محدثین لګري چې اسلامي حکومت باندې لازم ده چې تعزیر ورکړي شریف سنه کې دا باس به وځي ګرځي کفاره به څنګه ترتیب د کفاره څنګه لري نو محدثین لګي چې اول غلام آزادای به دوه مشه پر لبسي روزي نشي او به اطعام قران کریم کې دا ترتیب راغلی دا قول د جمهور دی او احادیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې اول تاسو دا غلام آزاد کړئ دغه نو ورسې به چې به روزه ورسې دغه نو ورسې به اطعام به زوی دی به دا دوه مرتب د فاول باندې ففا به درې مرتب د بل باندې ففا دلالت په دې خبره باندې چې تعالی ګور اختیار مختار کې نشته ابن حجر اسقلانی دا مسله ذکر کړی دا البانی رحمه الله په ورغل کې دا خبره ذکر کړی بل مسله په دې کې چې آیت دا غلام ته ازادي د مؤمنی کې به کافری قران خو مطلق غلام ذکر کړی احناف هم دا خبره کوي ابن حزم هم دا وایي مطلق په خپل اطلاق جاری کیږي او امام شافعی رحمه الله او شافعی چې وایي چې مؤمن غلام آزادي ذکر غلام سره پر آزادي د الله بندګۍ لا او بندګۍ د رب العالمین څو کوي مؤمن په بنا بر هر تقدیر چې کوم ځای کې مطلق دی مطلق او چې کوم ځای کې مقید دی مقید بل مسله دا کفاره چې د ورکای په دې ډوړې کې اې دې اندازه څومره د بنا بر قول راځي محدثین لګي چې هر مسکین له یو متور کې دي چې ځکه دا قطنی کې روایت ته تو عام به ورکې شپې ته مسکینان له کل مسکین له هر مسکین لپاره یو مت ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې دا خبره ذکر کړې او احناف علماء وایي غنمي نو درې پیمانه او د نور نه به شپې ته سوا خو دې خلک سره ظاهري څه دلیل نشته صحیح اغله چې کوم د علي رضی الله عنه روایت کړه چاول موږ ذکر کړي بل مسله چې سره تنگ دست لري اوس کفاره باندې راغلی د په دې تنگ دستې باندې دا نه ساقطي کړي ساقطي کړي بعض علماء چې او ساقطه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه چې هغه جمع کړي وا چې دقه پچې خپل اهل وېسو امر ورته ونه چې تو کفاره به راوړي کفاره به ادا کوي دا دلیل دی په خبره باندې چې ته پرې وته خو په اټیم چې دا مسکین دي او دا مسلک د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او د مالکیانو دوه قول دي یو قول او وجه دا بالکل په اوغر سي دا جمهور وینا دا بنور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څور دلی ویلي چې دا پچې وېسو کور کې بچان باندې تقسیم کو کفارستانه ول ویدل بلکې هغه قربان واجب د په اول حدیث څنګه دی پرې وته
لیکن راجی قول بدی کې دا چې